أنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه له دې عمله وشول چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره دښمني وکړه، او هر څوک چې له الله سره دښمني وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانانو، تاسې چې د خرماو کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بیخونو ولاړې پرېښودلې، دا هر څه د الله په اذن سره وو، او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بني نذیر له اختیار نه ویست او د خپل پیغمبر خواته واړو، هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسې خپل آسونه او خپل اوښان ځغلولي وي، بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي، او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله چې هر څه د دغو کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي، هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي، تر څو چې هغه یوازې ستاسې د بډایانو ترمنځ لاس په لاس نشي. څه چې پیغمبر تاسې ته درکړي هغه واخلئ، او له څه شي نه چې هغه تاسې منع کړي له هغه نه منع شئ. له الله نه وویریږئ، الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. همدارنګه هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي. دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي، او د الله او د هغه د پیغمبر نصرت ته ملاتړلي اوسیږي. همدغه ریښتوني خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو له راتګ نه مخکې ایمان راوړی په دارالهجرت کې استوګنو، یعنی د مهاجرو له راتګ نه پخوا په مدینې کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړی. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی، او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپلو زړونو کې نه احساسوي، او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول همغوی فلاح موندونکي دي.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا